له افغانستان سره مرسته شوي 22 پایې وینټیلیټور یا د ساه اخیستلو ماشینونه د پاکستان هیواد ته قاچاق شوي دي. دا چې څنګه دغه آلې غلا شوي دي او څنګه پاکستان ته قاچاق شوي دي ټول معلومات سره د ویډیو تر پایه وګورئ. د پژواک خبري اژانس د یو راپور له مخې دوی وایي موږ ته داسې اسناد او شواهد را رسېدلي دي چې له افغانستان سره د مرسته شویو وینټیلیټورو 22 پایې پاکستان هیواد ته قاچاق شوي دي. پژواک خبري اژانس ولیکل عامه روغتیا وزارت د وینټیلیټورو لیست له خلکو سره شریکوي. د ولسي جرګې په روغتیا کمیسیون کې د عامه روغتیا وزیر موافقه وکړه چې د وینټیلیټورونو لیست به په یوه اونۍ کې د خلکو په واک کې ورکړي. د پژواک ادارې مشر وایي د وینټیلیټورونو قاچاق په تړاو به هغه وخت اسناد وړاندې کړي چې کله روغتیا وزارت د پخوانیو او مرسته شویو آلو بشپړ جزئیات په یوه نوملړ کې وښيي او د روغتیا وزارت مسؤلین هم بیا د داسې یو لیست جوړېدو ژمنه کوي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان سره له مرسته شویو مصنوعي تنفس آلو څخه 22 پاکستان ته قاچاق شوي دي. د ولسي جرګې روغتیا کمیسیون نننۍ غونډې ته دانش کړوخیل وویل د پژواک راپور په تړاو کلمه په کلمه ځواب ویونکی دی. خو که دوی د دې ځواب ووایي چې د روانې وبا ناروغۍ د خپرېدو وړاندې یې څومره درلودل او وروسته چې د کومو آلو مرسته شوي له ولس سره د ټولو جزئیات شریک کړی شي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون هغې غونډې ته وکړې چې د روغتیا سرپرست وزیر هم ورغوښتل شوی و. ولسمشر غني د تنفسي آلو د قاچاق موضوع د څېړلو لپاره پلاوی وټاکه. ارګ وایي چې ولسمشر غني د مطبوعاتو له لوري د هغو خپرو شویو راپورونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د فساد مخنیوي لامل کیږي نه یوازې هرکلی کوي بلکې په دې برخه کې د مطبوعاتو کلک ملاتړ هم کوي. خو له بله پلوه بیا هڅه کیږي چې د پژواک اژانس مشر د هغه راپور په تړاو چې د 22 وینټیلیټورونو د غلا په تړاو یې خپور کړی و څارنوالۍ ته معرفي شي. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل صاحب وایي د وینټیلیټورونو د غلا په اړه د خپل راپور د هرې کلمې دفاع ته تیار یم. خو په عین حال کې بیا د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کابل او ولایتونو کې له روغتیا وزارت څخه هیڅ وینټیلیټور یا د اکسیجن ماشین نه دی ورک شوی. ښاغلي صالح ویلي خلک باید په اوازو پسې ولاړ نه شي. نوموړي وویل که چا درته وویل چې پوزه دې پیشو یوړه پیشو پسې منډه مه وهه لومړی خپله پوزه وګوره پر ځای ده او که نه. روانه اونۍ پژواک خبري اژانس راپور ورکړ چې افغانستان سره مرسته شوي 22 وینټیلیټورونه پاکستان ته قاچاق شوي دي. روغتیا وزارت هم 13 ورځ په یوې اعلامیه کې دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په روغتونونو کې د یادو ماشینونو د کمښت په اړه شکایتونه شوي دي.